سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې لوست کې به موږ او تاسې انشاءالله په جرمني ژبه کې د اونۍ ورځې زده کړو چې په جرمني ژبه کې ورته د ووخن تاګ ویل کیږي. د هر څه مخکې لومړی موږ او تاسې باید په دې پوه شو چې په جرمني کې د هفتې لومړۍ ورځ کومه ورځ ده او د هفتې آخر ورځې کومې ورځې دي. په جرمني کې د هفتې لومړۍ ورځ د دوشنبې ورځ ده او د هفتې آخر ورځې بیا د شنبې او د یک شنبې ورځ ده چې ورته das Wochenenden ویل کیږي. Der Wochentag د اونۍ ورځ، die Woche هفته، der Montag د دوشنبې ورځ. ګرانو لیدونکو، د اونۍ ورځو سره د die ارتیکل استعمال کیږي. دا مو حافظې ته وسپارئ چې د یاده مو ونه وځي. Der Montag دوشنبې، der Montag دوشنبې، der Dienstag سهشنبې، der Dienstag سهشنبې، der Mittwoch چهارشنبې، der Mittwoch چهارشنبې، der Donnerstag پنجشنبې، der Donnerstag پنجشنبې، der Freitag جمعه، der Freitag جمعه، der Samstag شنبه، der Samstag شنبه، der Sonntag یکشنبه، der Sonntag یکشنبه. ګرانو لیدونکو، د هفتې آخر ورځو ته په جرمني ژبه کې د das Wochenenden ویل کیږي چې د Samstag ورځ جمع د Sonntag ورځ چې شنبې او یک شنبې کیږي دا د هفتې آخر ورځې دي چې په دې ورځو کې په جرمني کې رخصتي وي. راځئ چې اوس ځان په دې باندې پوه کړو چې څنګه موږ او تاسې کولی شو په جرمني ژبه کې ووایو چې هره دوشنبه یا هره سه شنبه. راځئ په یوه جمله کې یو ځای ځان په دې باندې پوه کړو. Montags muss ich arbeiten. هره دوشنبه زه مجبور یم چې کار وکړم. Montags muss ich arbeiten. هره دوشنبه زه مجبور یم چې کار وکړم. ګرانو لیدونکو، دلته یوه قاعده ده. په مونتاګ کې دغه اس چې تاسو ګورئ دا د دې معنا ورکوي چې هره دوشنبې ورځ. مونتاګ په خپله د دوشنبې ورځ معنا ورکوي، خو د اس اضافه کولو سره د هرې دوشنبې معنا ورکوي. د مثال په ډول Freitag د جمعې ورځ. که موږ او تاسې دې ته یو اس اضافه کړو نو دا به د دې معنا ورکړي چې د هرې جمعې ورځ. فقط همدومره. دغه قاعده له ځان سره یاد وساته. ګرانو لیدونکو، دا و د جرمني ژبه کې د اونۍ ورځې. راځئ دا د اونۍ ورځې را سره یو ځل بیا تکرار کړئ. Der Montag د دوشنبې ورځ، der Montag د دوشنبې ورځ، der Dienstag د سهشنبې ورځ، der Dienstag د سهشنبې ورځ، der Mittwoch د چهارشنبې ورځ، der Mittwoch د چهارشنبې ورځ، der Donnerstag د پنجشنبې ورځ، der Donnerstag د پنجشنبې ورځ، der Freitag د جمعې ورځ، der Freitag د جمعې ورځ، der Samstag د شنبې ورځ، der Samstag د شنبې ورځ، der Sonntag د یکشنبې ورځ، der Sonntag د یکشنبې ورځ. ډیره مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ، له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.